په کابل کې د کتاب لوستنې 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شوی دی. دغه نندارتون چې د کابل شهرینو پارک کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ښاروالۍ د کلتور ریاست او یو خصوصي شرکت په همکارۍ جوړ شوی، ګڼ شمېر بېلابېل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د یاد نندارتون مسؤلین وایي موخه یې دا ده چې ځوانانو ته انګېزه ورکړي تر څو کتاب لوستنې ته مخه کړي. خواستیم فرهنگ سازی بشه و هدف ما از برگزاری نمایش له دې نندارتون جوړولو څخه زموږ موخه دا ده چې مطالعه دود شي، ځوانان انګېزه ترلاسه کړي او د مطالعې په ارزښت پوه شي. موږ له تیرو نندارتونونو څخه دا نندارتون یو څه په توپیر جوړ کړی. د کتابونو ترڅنګ موږ پکې ځینې وطني محصولات هم نندارې ته وړاندې کړي دي ترڅو خلک د کتاب د مطالعې ترڅنګ د پرمختګ او کامیابۍ لاره وپیژني او انتخاب یې کړي. په کابل کې هغه ځوانان چې د اقرا په نوم جوړ شوي نندارتون ته راغلي وایي چې د کتاب مطالعې دودولو لپاره دا ډول نندارتونونه جوړول ډیر ګټور دي. دوی وایي نن سبا ډیری ځوانان خپل قیمتي وخت بې ځایه پر خواله رسنیو ضایع کوي. امروز بسیار خرسند هستم. زه نن ډیر خوشحاله شوم کله چې د کابل شهرینو پارک ته راغلم او دلته مې د کتاب لوستلو جوړ شوی نندارتون ولیده. په لیدو یې زیات خوښ شوم. له دې ډول نندارتونونو څخه ځوانان ښه انګېزه اخلي. بل دا د ټولو محصلینو او زده کوونکو لپاره ښه چانس هم دی چې د مطالعه کولو لپاره ورته زمینه برابره شوې ده. له دې لارې کیدلی شي چې ډیری ځوانان کتاب لوستنې ته مخه کړي. مطالعه د انسان ژوند تغییروي، مطالعه انسان ژوند ته بریا ور په برخه کوي. زموږ ته ځوانان چې ګرده سوچ فکر یې ګرده پر ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب او انټرنیټ باندې دی مطالعه وکړو. مطالعه لپاره باید کتابتونونه جوړ شي، مطالعه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي. مطالعه ډېر د انسان ژوند بدلوي، د انسان ژوند ته تغییر ورکوي. د کابل ښاروالۍ د فرهنګي چارو رئیس قاري ولی ګل جواد د دې نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د کابل ښاروالۍ پلان لري په ټولو تفریحي پارکونو کې یو کتابتون جوړ کړي ترڅو ځوانان د تفریح کولو ترڅنګ مطالعه هم وکړي. د کابل ښاروالۍ اراده لري چې د کابل ښار په ټولو تفریحي پارکونو کې یو کتابتون جوړ کړي. داسې کتابتون چې ټول سهولتونه پکې وجود ولري، ځوانان د تفریح ترڅنګ دې ته راوبلل سي چې د کتاب مطالعې سره هم علاقمندي ولري او هم خپل یو وخت د کتاب د مطالعې لپاره ورکړي انشاءالله. په کابل کې د کتاب لوستنې دا 3 ورځنی نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کتاب لوستنې کمپاینونه ډیر شوي او موخه یې دا ده چې نوی نسل له کتاب لوستنې سره مینه پیدا کړي. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.